دیتا دا شعبان میاشوی او زمونگا پختانه و دا شوق قدر میاشوی دا دی میاشت یو فضیلت راغلی دی او دا دی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص دا رجوع ذکر کرده یو خود دی میاشت پینزلسما روز باندې روجه ده چې زمون خلق ورته د شپې ته شب برات وای او د ورځې ته د شوق قدم مز وای لیکن دا میاش غونډه برکتی ده دا حدیث چې مو دې کې زه خبرې درته کوم غونډه میاش د برکت میاش ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په د شعبان په ټوله میاش کې خلق صرف دغه یوې شپې ته ګوري په ټوله میاش کې به ډېرې روزې نیول عائشہ صدیقہ فرمایي کہ رسول اللہ مبارک پورا میاش روجہ دا رمضان نہ بغیر نہ نیولا مگر کبھی نیولا نو ابے دا شوق قدر بیاشتے ولا بلکہ یو حدیث کی داسی دی چی یصوم شہرین متتابعین پر لپسی دو میاشت روجی بنی ولے یو بشعبان و بل برمضان خیر اگر نور خبر دا طالبانو دی پاغی دا تاسو تا خبر نکم صرف دمر دا کہ دا احادیث متعلق پہ او حدیث کے امدقہ سے دا بخاری حدیث ہم دے کہ دا شوق قدر بے اکثر روجی نیولے دا شعبان دا میاشت او زمون دا طالبان وی اکثر لحکم دا کلی نو کوئی چه ټوله میاشتې نیولې د نو دینه مراد اکثر وی مراد دي ده بس خلاصه شو نور خبرې پکې وبدې نه کو خو زه به دا ویم چې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ته او د نورو بیبیانو نه چې رسول الله مبارک با د شوق قدر د شعبان د میاشتې اکثر ورځې روزې نیولې ډېرې روزې به پدې کې نیولې او دا به مستقل نیولې نو ګوره دا میاشت د برکت شو دا میاشت ځان له د عظمت میاشت شوه د برکت میاشت شوه او زموږ دا ورځې چې دي د جمعې ورځې دي تقریبا لنډې ورځې هم دي موسم هم پکې یخ دی نو په دې ورځو کې بیا دا روجې نیول ډېره زیاته فایده لري چې حضور پاک په خپل نیولې دي بلکې یو حدیث کې رسول الله مبارک دا فرمایلی دي د شعبان وی په دې میاش کې د انسان عمل الله تخیجی نو زه دا خوښوم چې زما روجي او زما عمل الله توخیجی چې فرشته الله ته وی نو داسې به ورته وی چې الله مونږ خو دا عمل راوړو خو په داسې حال کې مړو چې دا روجا و اوس اعمال د انسان د ګل پر ورځ مخیږي د زیارت پر ورځ مخیږي بعض اعمال مازیګر خیږي بعض اعمال سحر خیږي اوس په دې الله خبر دی چې کوم عمل د شوق قدر په میاش کې روزانه الله ته پیش کیږي او خیږي هغه الله خبردار نو چې استا عمل رب العالمین ته پیش کیږي نو یو کوشش کوه چې نیک عمل وکړي او دویم دا چې په داسې حال کې دی اوخیږي چې ستا د روجۍ د دې په وجه به نبی علیه السلام د ګل دروازې روجه هم نیوله او د زیارت دروازې روجه به هم نیوله دا به زیاتې نیولې وایي د ګل پر ورځ عمل الله تخیږي د زیارت پر ورځ عمل الله تخیږي نو دا خوښوم چې زما د عمل الله ته اوخیږي او زه روجه دار نو یوه خدا شوه چې د شوق قدر په میاشت کې کوشش وکړئ چې د دې میاشت اکثرې ورځې تاسو روجه ونیسئ بلکې زموږ علما لیکي وایي که د لومبۍ میاشتې نه شروع کړي او دا روجې ونیسي او اخر د میاشتې یو څو ورځې پرېږدي صرف دې دپاره چې رمضان ته سړی دمه شي نو دا ډېره بهتره ده دویم دا دی چې دا دې میاشتې پنځلسمه ورځ او د دې میاشتې پنځلسمه شپه د شپې عبادت او د ورځې روجه دا حدیث ما ستاسو مخکې ولوسته لاول د حدیث معنا مفهوم درته ذکر کوم بیا په دې حدیث بعض علما څه خبرې کوي ادب اجمالي وي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شوق قدر شپه وه ځکه د دې میاشتې پنځلسمه شپه چې زه راویښه شوم په شپه کې او ما وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو
حضور پاک نشتا پا کوټه کې زما دا خیالو چې کېدی شي حضور پاک چې ته بلې بي بي له ورغلي ځکه شپه ده د پیغمبر مبارک دا عادت و چې ټولو بیبیانو له به یو شپه او یو ورځ ورکوله او قانون هم دا دی چې د یو انسان ګڼې ښځې وي نو دې به انصاف کوي یو شپه یو ورځ یو بیبي سره بله شپه ورځ بلې بیبي سره که یو بیبي ورته ووایي چې د خیر دی ما سره ضرورت نشته نو بیا خیر دی او مازدیګر به حضور پاک په ټولو بیبیانو چکرې لګول مازدیګر به هرې بیبي له ورته او ورسره به یې لږ وخت تېر و چې دی خوشحاله شي او که د دوی څه ضرورت دی نو چې ما ته وایي چې زه ول هغه ضرورت پوره کړم نو حضور پاک عائشہ بی بی چې وکتل نو کټ کې نشتا چې کټ کې نشتا نو عائشہ وی ما دا سوچ وکړ چې رسول الله مبارک چې ته بلې بی بی له بتلی نو را پاسېدم چې را پاسېدم طلب مې وکړ خو رسول الله مبارک په یو کور کې نو بیا مې سوچ وکړ چې نبی علیہ السلام چې د فاطمه کرنې تلې لورې ده هلته چې ورلمه اغی ته مې وویل چې حضور پاک وی چې دلته خو نه دی راغلی نو زم پاسېدم حضرت علی هم پاسېد حضرت فاطمه هم پاسېده او ماشومان هم پاسېده جومات کې موقت نشته نو ورپسې روان شو نو د بقی مقبرې ته حضور پاک تلو هغې ته ورپسې لاړ بقی ته څنګه ورسېدل یا خو دا وه چې دوی ته پته وه چې نبي علیه السلام د شپې به کله کله د بقی مقبرې ته ته نو په هغه اندازه دی بقی له لاړل لیکن په مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې یو حدیث دی ادا دی چې رسول الله مبارک په کومه لار باندې تیر شو نو په هغه لار د حضور پاک د خولې مبارکې نه به یو خاصه خوشبو تله نو په هغه لار به هغه خوشبو پرېښوده نو چې کوم به نږدې صحابه و هغوی ته به د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې هغه خوشبو معلومه وه نو هغوی ته به پته وه چې حضور پاک په دې لار تللی دا د شاتو مچی دی ما د شاتو د یو غټ افسر نه تپوس وکړو مې چې د پیټۍ نه دا مچی ځي څوک ګل راوړي څوک رس راوړي څوک اوبه راوړي بله مچی ځي او په یو ځای یو سل پیټۍ پرتې نو هره مچی د خپلې پیټۍ له راځي بلې له نه ځي او بل په دې لاره کې غلطي کې ده دا دوه درې میله په دې شړشم پسې او په دې ګلانو پسې منډې ترړې وای نو په لاره نه خطا کېږي مونږ خو په لاره باندې په سړک ته ګورو لارو ته ګورو بوډونو ته ګورو نو زمونږ د لار نه خطا کېږي چې دش بیابانې هېڅ پته پکې نه لګي قسم دی که انسان ته پته ولګي چې زه په کومه ځم او په کومه به نه راځم ته خو مونږ ته سړک معلومې مونږ ته لارې معلومې په هغې راځو نو په هوا کې خو مچۍ ته لارې مارې نشته نو ورته بورډ لګېدلی چې تنګي دومره کیلومیټره نو ورته بورډ لګېدلی چې دا مچۍ دا پیټۍ په ټنکي ځای کې ده دا په څه راځي ګوره الله پاک ډېر لوی بادشاه دی د دې مچو کې نه خاصه خوشبو الله په دې مچو کې پیدا کړی دا چې په کومه لاره باندې ځي خوشبو ترې پاتې کېږي او دا هر پیټۍ د بکسې د مچو خپله خوشبو ده چې سل پیټۍ دي د سلو ځان له خوشبویي ده ځان له بوی دی نو چې دا مچۍ لاړه شي کوم طرف ته نو د دې پیټۍ مچۍ هم هغې مچۍ پسې په هغه خوشبو ځي چې دا هلته په کومو ګلونو ګرځي نو دا بله ملګرې هلته کې هغه علاقې ته ځي او چې واپس راځي نو چې په کومه لاره تلي د هغه خپلې خوشبو په ذریعه چې دلته دا د ما لاره ده او دا هغه پیټۍ نه هغه خوشبو دي نو خپلې پیټۍ ته ځان رسوي یعنې مچۍ باندې خو یې څه لیکلي نه دي زمونږ خو د سړي پته لګي چې د سترګې وړې دي د غټې د پوزه وړه ده غټه سور دی سپین دی مچۍ خو ټول یو شی دی دې کې خو پته نه لګي نو دوی که خپله پیټۍ پېژني چې بلې پیټۍ له ورځي نه نورې مچۍ له اول بین کړي چې دا زما والا ده او که نه ده دا خوشبو نه پته لګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په لار به یو خاص خوشبو پاتې شو د هغه خوله مبارکه خوشبویه وه نو بیبیانو ته او نږدې صحابو ته به پته وه چې په دې لار رسول الله مبارک تللی نو چې دوی ورپسې لاړل نو رسول الله مبارک په بقي په مقبره کې په سجده باندې پروت دی د بقي مقبره کې او جاري او دا آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادك
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دا د عیسی علیہ السلام الفاظ قرآن شریف ذکر کړی دي، نو رسول الله مبارک د خپل امت لپاره ذکر کړی. ان تعذبهم یا الله، کته زما د امت ته عذاب ورکې، فإنهم عبادک، ستا بندگان دي، ستا مریان. یو مرئی له چې څوک سزا ورکوي، څوک یې تپوس نشي کولی چې دا ولې ورکوي، زما مرئی سره باندې. یو زوی له که څوک سزا ورکوي وهي څوک ورته نشي ویلی چې دا ولې وهي، هلکه زما زوی سره باندې. که ته ورته وایې دا ولې وهي، دا ماشوم خپله لار وهه، دا زما زوی دی. او خلک به م وایي چې هلکه دا زوی چې وایي ده به څه غلطي کړي، څروانۍ به یې کړي. دا غلام نوکر چې وایي ده به خامخا څه زیاتې کړي، هسې به څه څوک څه نه وایي. نو ان تعذبهم یا الله، که د خپلو بندګانو له عذاب ورکې، نو فإنهم عبادک، ستا بندګان دي خدای، ستا مریان، ستا نه څوک تپوس نشي کولی. چې سزا ورکې الله ته ظلم نه کې، خامخا به دې بنده څه زیاتې کړي، نو سزا به ورکې. ستا اختیار دی، ستا خوښه ده، ته زیاتې نه کې. لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. او خدای که دا بندگان وبخې، نو تا نه څوک تپوس نشي کولی. زورور ساتې، زورور. هېڅوک درته دا نشي ویلی چې دا ما ګناه کړې وه، ما لږه کړې وه، زه دې دوزخ ته واچولم، د ډېره کړې وه، دې وبخه. دا تپوس ته نه څوک نشي کولی. دې مفته کې وبخه، دا تپوس ته نه څوک نشي کولی. او د حکمت خاوند دی. حکیم ته څوک دا نشي ویلی چې ما له دې لږه دارو راکړل او هغه له دې ډېر ورکړل. دا ما له دې لس پوڼې راکړې، زما بیماري زیاته ده، هغه له دې 50 پوڼې ورکړې، بیماري کمه ده. حکیم نه څوک دا تپوس نشي کولی. حکیم ته پته وي چې د دې بیمارۍ لپاره دا دارو پکار دی، هغه له دا دارو پکار دی. حکیم ته پته وي چې د دې بیمار دارو ساره او ماښام خوړل پکار دی، او د هغه بل په شواروس کې یو ځل خوړل. ته د حکمت خاوند دی پروردګار. او رسول الله مبارک جاړي ښه زمونږ ستاسو دپاره د امت دپاره په نیمه شپه بقي مقبرې ته ځي. سره د دې نه قسم دی چې د حضور پاک دشمنان څومره ډېر. مدینه شریفه کې د دنیا یهودیانو او هر یهودي د پیغمبر د سر دشمن دی. مدینه شریفه کې بلا منافقانو په هغه زمانه کې هر منافق د رسول الله مبارک د سر دشمن دی. او سره د هغې په نیمه شپه چاته نه وایي، او بقی ته تللی دی، او په سجده په دا خاورو کې پروت دی، په دا خاورو کې، او د خپل امت دپاره د الله په در کې سوالونه کوي. څومره دعاګانې مونږ له رسول الله مبارک مخته دي. یو حدیث کې راځي وی د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده. لکل نبی دعوة مستجابه. د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده. اب خامخا قبلېږي چې څنګه غواړي هغسې به قبلېږي. غټه دعا ده. نور پیغمبر ګورې مستجاب الدعوات ته چې پیغمبر دعا کوي الله قبلوي، خو د قبلېدو مختلف شکلونه دي. دا یو خاصه دعا ده، غټه دعا ده. او چې پیغمبر مبارک څنګه وایي هغسې به یې وله قبلوي. نو هر پیغمبر هغه دعا په دنیا کې استعمال کړې ده. نوح علیہ السلام هغه دعا غټه دعا وه په دنیا کې استعمال کړه. چې قوم نافرمانه شو، نو یا الله زما دا قوم تباه کړي. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، واسطه ټول تباه کړي. هغه دا دعا استعمال کړی. دا قرنګې هر پیغمبر دا دعا په دنیا کې استعمال کړې ده. او حضور پاک څه فرمایي؟ وی ما دا دعا پټه ساتلې ده، په دنیا کې نه استعمالوم. دا به زه د قیامت پر ورځ د خپل امت د سفارش لپاره استعمالوم. څومره مهربانه. هر موقع باندې رسول الله مبارک دعا. په خدای زه خو حیرانه یم چې د طایف په سفر کې د طایف هلکانو په رسول الله مبارک په کاڼو ګزارونه کول. حضرت عائشہ صدیقه ته تپوس کوي، وی د الله رسوله په تا سخته ورځ کومه تېره شوې؟ سختې خو ډېرې وې په نبي علیه السلام، ډېرې زیاتې. په احد کې غاښونه مبارک مات شو، غاښ مبارک مات شو، مخ یې زخمي شو، او د اوسپنې هغه کړۍ پکې نښتې وه. دومره سخته یې نښتې وه، دومره چې په هغه راوتنه هغه ټوپۍ په سر وه، د اوسپنې هلمټ، او د هغه هلمټ نه کڼۍ لاندې وې ځان دی.
یو کړی په دې بخ په توره ووهله ووهه نو کړی په دې بخ کې ونښته نو نه راوته نو یو صحابي ورته غاښونه اړم کړل په غاښ یې رایسته د هغه پکې دوه غاښه ووتل لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي دغه ورځ نه یادوي وایي عایشې په ما چې سخته ورځ تېره ده هغه ده چې د طایف نه را روان چېرې طایف هلکانو او غلامانو په ما د کاڼو باران کړی دې ویشتم او زما د وجود نبی نه روانې او عایشې ما ته دا پته نه وه چې روان د کم خوا یم او را روان د کم ځای نه زم کم خوا دومره مې طبیعت کړی ما پسې ټوقې کولې ملنډې کولې د طایف سردارانو هلکان را پسې کړو وي دا په ما ډېره زیاته سخته وه او دې دوران درمیان کې جبریل علیه السلام راغی او ما ته وایي چې دا ما سره یو فرشته د اسمان نه راکوزه شوې ده او دا ملک الجبال د ده سره د غرونو ټول اختیار دی او الله نه سوال وکړه چې یا الله ګوره فرشتې په رسول الله مبارک خفه دي یا الله ستا پیغمبر خو ستا د احکاماتو دپاره طایف ته راغی او د خلکو نه منه اوس یې په کاڼو پې ګزارونه شروع کړي دي پروردګار موږ ته حکم وکړه غرونه اختیار ما د تا را کړی دی چې دا غرونه پې جوخ کړم او برباد یې کړم ویې لاړ شه او تپوس دې وکړه که هغه درته وایي وکړه فرشته رسول الله مبارک ته وایي الله رسوله د الله په اجازت راغلی که ما ته حکم کې د طایف دا دوه غټ غرونه اوچتوم او د دې خلکو په سرونو د پاسه ږدم چې چخنه یې کم ختم شي اوس که بیا زه وم یا ته وې یا بل څوک او داسې زیاتې ورسره کېده نو موږ څونه خیرې شروع وی خدای ته تباه کړي وی خدای موږ وایو چې کله به پې داسې کېږي چې دی ووینم او دی غرق شي لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون نه پوهېږي دا غریبان نه پوهېږي خدای ته زما د قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او چې فرشته ورته بار بار وایي چې ما ته حکم وکړه نو حضور پاک څه فرمایي پې کېدی شي چې د دې په اولاد کې الله هغه څوک پیدا کړي چې خدای به یو یوما به پیغمبر چې په کافر دومره رحم کوي رسول الله مبارک د هدایت دعا کوي نو خپل امت باندې د پیغمبر څومره رحم دی رحمت للعالمین دومره زمونږ دپاره رسول الله مبارک فکرمند دی او دومره دعاګانې کوي زمونږ دپاره د دواړو جهانو سردار قسم دی په عرفات کې خدای ته امت له جړلې په مزدلفه کې وجړل د امت دپاره الله په مینا کې د امت دپاره الله ته جړلې او د قیامت پر ورځ رسول الله مبارک فرمایي عایشه بی بی ته تپوس کوي وایي د الله رسول د قیامت پر ورځ به تا زه کوم ځای ګورم ته به کوم ځای تا پسې به کوم ځای کړم رسول الله مبارک ورته وفرمایل عایشې دریو ځایونو نه به نه خطا کېږي دریو ځایونو کې ما ګوره یو د حوض کوثر په غاړه مې ګوره او څه چې امت له اوبه ورکړو الله اکبر دویم مې دا تلې خوا کې ګوره چې کوم وخت زما امت سره حساب کتاب کېږي زه ورته ولاړ او دریم مې دا سورات د پل چې تاسو پل سورات ورته وایئ د هغې خوا کې ګوره چې امت زما په دې پل تېرېږي چې زه ورته ولاړ څومره فکرمند د مارونو دوه کاره به کوئ یو دا چې د پیغمبر مبارک صحیح امتیان جوړ شئ صحیح امتیان دوکې نه کوئ ګوره چې دوکه کوي دا د پیغمبر صحیح امتی نه دی من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا ما والا نه دی وعده خلافي به نه کوئ دروغ به نه وایئ ګناه کبیره به نه کوئ د دې نه ځان ساتئ او بل دا چې د دواړو جهانو سردار دومره محنت او خواري زموږ ستاسو دپاره کړې پکار دا دی چې موږ هم د دې خپل پیغمبر تابعداري وکړو او پکار دا دی چې موږ په دې خپل پیغمبر درود شریف په کم از کم ووایو داس کې تسبیح وایو او درود شریف وایو او د حضور پاک تابعداري نو وایي چې جړلې نو زه پې ورپرېوتم حضرت فاطمه هم پې ورپرېوته وی رسول الله مبارک سر اوچت وی ما ته وی عایشې الله اکبر ستا څه خیال دی چې تا سره به خدای او رسول زیاتې کړي لکه ستا په نمبر کې بلې بیبي له تلل خدا زیاتې دی تا ته او پیغمبر خو زیاتې نه کوي چې پیغمبر زیاتې کوي عیاذا بالله خدای به زیاتې کوي نو خدای ظلم نه کوي پیغمبر به څنګه ظلم وکړي
خدا اللہ پا حکم چلے گی ستا دا خیال دے چھ اللہ و رسول بتا سر زیادتی کری ستا پا نمبر کی ببلی بی بی لتلی ماوی دا اللہ رسولہ زمان دقا خیالو چھ تا بلی بی بی لتلی بیو فرمائل وینا ادوم جبریل علیہ السلام را او زی پاسولو او ماتے ہوئے چھ پاسا دا شو قدر شپدا دا شعبان پینزل لسم شپدا او پدیش پا باندے اللہ پاک دا بنو کلب قبیلے بنو کلب عربو کیا و قبیلہ واغی بگرد چیلے دیر ساتل شپانو پدیش پا دا بنو کلب قبیلے دا گڑو چیلو دا ویختون زیاد مخلوق اللہ بخی نو ذرا لما ماوی چه خپل رب تا دا خپل امت تا پارا سالگیو وام و چغی وام دا ما امت خدایو بخی اوز دا بنو کل قبیلے گڑی چیلیم دیری دی ویختم دیر دی دا خاص دا غط نری مراد مطلب دا چه بیشمیر خلق لکه دا گڑو چیلو ویختم بیشمیر دی بیشمیر خلق اللہ بخی بشمیری نبخی مطلب دا چه دیر بندگان اللہ بخی اس دا حدیث کے دی دمارو دیر علماء پا دی حدیث سے خبر ترے کئی دا دی حدیث کے خپل راویان کہ دیکھیں دا راوی کمزور دے دا دے دا دے دا دے دا دے بے شک خبر ٹکتا لیکن دا اتو صحابون دا حدیث نقل شوی اتو صحابون او پا دویش تو مختلف و سندون دا حدیث نقل شوی نو پا دی وجہ زمان دیر علماء کرام دا حدیث مستدل گرنی کہ دا حدیث او بل دا رسول اللہ مبارک دا زمانے نے تر اس پورے تعامل عمل پہ چالو دے نو زمان علماء وی کم حدیث کا ضعیف میں کمزور ہوئی او اغیر سر تعامل دا امت مرگری شی نو دا تقویت ترسی دا حضور پاک زمانے نے اس پورے تعامل پا دویش تو سندونو دا اتو صحابون منقل لی حدیث پا مشکات کشتا پا ابن ماجہ کشتا پا مسند دا احمد کشتا پا مصنف دا ابن ابی شیبہ کشتا پا مسند دا دارمی کشتا او دیر کتابنا دے لمیو الفردوس کتاب دے پاغی کے دا حدیث شتا او دیر شارحین دا حدیث نقل کردی دی مولا علی خالی رحمت اللہ علیہ او شیخ عبدالقاقر دہلوی رحمت اللہ علیہ حافظ ابن تیمیہ پخپلا مجموعات الفتاوہ کی دا دے حدیث ثبوت ذکر کرے او دا خدای دا رحم نصر بعید او لغی خبران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بالحدیث ہو نام پہ ابن ماجہ کے پا نسائی کے مدے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شو قدر پشپا یعنی دا دی میاشتی پا پینزل لسم اشپا پخپل خاص صفت سرا دی رومی اسمان ترا کزیگی زمان پشان اللہ نزول نکئی دا اللہ دا شان سر مناسب یا دا اللہ رحمتون را نازلے گی او اللہ پخپل شان لائقہ آواز کئی سوئی حل من مستغفر سوک بخن غختن کشتا فاغفر لہو چیزیو بخن پخپل اللہ آواز کئی سوک بخن غختن کشتا چیزیو بخن حل من سائل سوک سوالگر اشتا چی سوالو کی فأجیبہ دے دعا قبولکم هل من مسترزق سوک رزق غختون کشتا چی روزی والا ورکم تو چی اللہ تا تاواز کئی چی بخانا غختون کشتاو کنشتا او تو ادب روتے اللہ در تاواز کئی سوالگر اشتاو کرنا او تو ادب روتے اللہ در تا پخپل آواز کئی چی تو رزق غختون کشتاو تب ادب روتے تو چی تب پاسے ہو تلا سجد کے چاہو اللہ تا آواز کے دا حضور پاک وینا دا حضرت علی پواسے ترسے دلے دا خدا عزت سوال کرے زوا اللہ خدا بندہ پشاندہ دے چی پسوال خپکے گی بندہ پسوال خپکے گی اللہ پسوال خوشحالی گی اللہ پر نغختو خپکے گی وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللہ وی مانو غوالے چی درکم اخبلا وی قرآن شریف کے ادعوني استجب لكم اغوالے چی درکم و بیاسوئی دا دعا عبادت دے ان الذین یستکبرون عن عبادتی اللہ اکبر ان الذین یستکبرون عن عبادتی سنگ دے سیدخلون جہنم داخری
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. چې کم دعا نه غواړي کبر کوي ذلیل به دوزخ ته ورته. نو بنده وي ما نه مه غواړه، الله وي که نه غواړې نو سزا در در کوم دوزخ ته دې در نه کوم. بنده په ورکړه مال دی وي کمیږي اگر چې کمیږي نه، او الله سره خوش دومره څیزونه دي چې هغه کمېدو والا نه. الله سره چې کومې خزانې دي تشېدو والا نه دي. نو په دې شپه به پاسه الله ته به سوال کوي او په دې انداز به کوي چې الله تا ویلي دي د رسول الله مبارک په ژبه چې څوک سوال کوونکی شته نو زه سوال کوي تا نه غواړم، څوک بخښنه غوښتونکی شته نو زه ګناهګار یم زه بخښنه غواړم، څوک رزق غوښتونکی شته نو زه رزق ته محتاج یم الله تا نه غواړم. لیکن زما وروڼو یو څو کسان نه بخي د هغې دعا نه قبلوي. هغه څو کسان کم دي؟ یو مشرک چې کم سړی الله سره شریک پیدا کړي، الله که خفه کېږي په شرک خفه کېږي. بعضې سړی بعضې خلک د الله خاص صفتونه بنده له ثابت دی، دا شرک دی. بعضې خلک هغه څیزونه چې زما د اسبابو نه اوچت دي د بنده نه غواړي، دا شرک دی. یو دی چې زمونږ د اسبابو لاندې څیزونه یې اوبه راوړه، ډوډۍ راوړه، جامه راوړه، دا خو موږ دا یو بل له ورکوو. علاج راله وکړه، یو دا چې ما جوړ کا علاج بنده کولی شي، جوړوالی بنده نشي کولی. ما له واده وکړه، واده دله بنده کولی شي. ما له زوی راکړه، زوی درله نشي درکولی. هغه څیزونه چې د بنده د اختیار نه بار دي اوچت دي، هغې کې که د بنده نه سوال کې دا شرک دی، په دې الله خفه کېږي. یو مشرک خدای نه بخي، دعایم نه قبلوي. ودرېږه بل هم درته ویم، یو مدمن خمر هغه انسان چې همیشه شراب څکي، شرابي انسان. یو دا دی که یو انسان چې ته شراب څکلي په قصې څکلي یا په تیر کې او دې توبه وباسي چې الله زما توبه را بیا به نه څکم، نه خیر شو، دا خیر توبه وایسته. لیکن که یو انسان د شرابو په نشه اختی، ولې دا نشه دونه خطرناک شی دی که نه چې یو ځل د استعمال په بیا ته قسم دی که بچ کېدی شي، بیا به زړه ګرېږي، بیا به د شوق راځي. د پوډر والا ته ګوره، یو ځل پوډر اوس کی علاج والا وکي، مور پلار د هغه پوډرو نه ملی شي، ټیک ټاک شي، بعضې پکې تبلیغ له هم لاړ شي، چله مو لګوي، سرور میاشتې مو لګي، خو چې واپس راشي بیا پې شروع کړي. دې کې یو خاص خوند دی، خوند. نو شراب چې یو ځل چا اوسکل باس، هغې کې یو خاص خوند دی، بیا لګی او هغه شراب څکي. دومره خراب شی دی زمارو، خدای دې موږ ته نه ښایي. زه خو په دې مختلفو جزونو کې د بار ملک سفرونه مې کړي دي که نه، نو په بعضې جزونو کې شراب هم ورکوي، په دې جزونو کې جوس ورکوي، اوبه ورکوي، چای مې ورکوي. بعضې جزونه داسې وي چې هغه شراب هم هغې په ملک کې په شراب پابندي نه، نو هغې شراب هم ورکوي. یقین په خدای وکړه، ما سره په سیټ باندې یو ملګری ناست و، ما اجینې لګیا وه، سیدونه یې ویشل. هلکه مې دا بوتل نه چای چې زما خو په یو شک دی، وی څه مې دا شراب دی؟ دا شراب دی، خو دا مختلف قسمه شراب دی. یو هغه شراب دی چې نشه پیدا کوي، یو هغه شراب دی چې معمولي غوندې لکه شوملې چې سړی وڅکي، سړی له خوب راولي خو نشه نه پیدا کوي. یقین کوه که د هغه جنۍ یا هغه هلک چې دا په جس کې په خلکو شراب تقسیموي، د هغې د لاس ډوډۍ په جس کې نه خوري، د هغې د لاس چیپ نه څکم. راشي او تا څه راوړم؟ دیم نه، ما له کرکه راځي. شراب ډېر خطرناک شی دی او ډېر خراب شی دی. نوم یې نشي نام خدای ساته. نن سبا د دې آیسو یو لوی غم شروع، دنیا په دې باندې اخته ده. او دا بل شان نشه ده، دا چې انسان استعمال کې خوب نه ورځي. پخوا نشه کې به خوب و، دا خوب تختی. ما اورېدلی دي وی چې آیس والا یو ځل آیس استعمال کې نو ویدله درې او څلور شوه روزه خوب نه ورځي، دننه کوکله شي، ډډ شي، ختم شي. ځکه چې دا خوب د دې دماغو دپاره آرام دی. نو چې آرام نی اخره کې لیونی شي. ډېر آیس والا نو اوس متیازې بیږي او غلطې بیږي او ډاکټرانو له ځي هغوی ته نه وایي چې په موږ دا چل دی، یاره چې ده ناجوړی خوب ته بیا به سر او تخت دی، تباه شي. او خلکو پیسې پکې لیدلې دي. یقین په خدای وکړه دې نه خلک سعودي ته وړي،
هلکه هغه ځای چې کوم دی د خدای کور دی مکه او مدینه د خوارشت هلته دا سیزونه وړي بس د شپې خلک ځان بچان ټول غواړي چې بس پیسه ډېره وکټم په دې پیسه به څه کوې د خدای دشمني کوې بهر کې زمارونو یو هغه انسان چې همیشه شراب کې مدمن و خمر توبت مبس د دغه انسان خدای نه بخي په دې شپه دغه دعا هم خدای نه قبلوي وشو دریم څوک دی لکه دریم هغه انسان دی مسبل ازاره چې ځان پسې پنسې راکوي کبرجن هم خدای نه بخي کبر به نه کې رسول الله مبارک فرمایي الکبریا او ردائی وی لوی زما جامه ده که څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول غواړي نو یې ذلیله به کړم مسلمان له پکار د عاجزي پیدا کړي کبرجن د خدای قط دشمن دی سموده ورته خدای صبر وکړي خو بیا یې داسې راونیسي چې زمري دی کړي درېش څلورم څوک دی څلورم کیناګر دی کیناګر چې مسلمان سره کینه کوي کینه پېژنې کینه دې ته وایي چې دا دې ښکلی دی چې دا ولې ښکلی دی دا د مال دی دا مال یې ولې دی دا د بچي دی دا بچي ولې دی دا د علم دی دا علم یې ولې دی د سره موټر دی دا موټر یې ولې دی دا د پوخ کور دی دا پوخ کور یې ولې دی دا د بچي دی دا بچي یې ولې دی ایرو دا ډېر خطرناک جرم دی ځکه دا نعمتونه الله ورکړي دي نو تا په خدای اعتراض وکړه چې خدای دا دې ولې ورکړي دي او تا ته ځان د خدای نه پوه ښکاري چې زه د خدای نه زیات پوه یم الله دا دې ولې ورکول دا خو نو پکار او خدای راته انصاف ښکاري کینې نه دې خدای ساتي یو بل پکې هم واوره عاق لوالديه چې د مور او پلار نافرمانه مور او پلار در سره څومره ښه کړي مور او پلار ته څومره ماشوم لوی کړی ته خو دغسې دنیا ته نه را پروت چې دا څنګه ته ګرځې تا سره خو مور او پلار ډېرې خوارۍ کړي دي ته خو یې په غېږ ګرځولی ته خو یې ماشوم لوی کړی تا له یو دسمات یې پاک کړی دی تا له په اوړي کې یو شان جامې او په ژمي کې بل شان جامې راوړي دي په خپله یې په ځان سخته تېره کړې ده خو تا نه یې راوړي ځان له جهنم ځای کړی دی حرام یې راوړی ده خو تا تېر ساتلی نو اوس مور او پلار سپي شو یقین په خدای وکړه دا هم ګورې ډېر زیات مسایل راځي چې ښځه وکړي که نه زموږ مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي چې ښځه وکړي نو خور الا او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی بیا خور او مور الا او بلا شي ښځه نعمت د خدای تعالی نو د ښځې خپل حق د ښځې سره به هم ظلم نه کوي خو د مور په خیال ساتي قدر به کوي د پلار به قدر کوي د پلار به خیال ساتي کوم انسان دا ذهن کې واچوه چې د مور او پلار قدر کړی دی په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم په دنیا کې به الله د ده نه هغه بچي پیدا کړي چې دی هم بوډا شي چې د څنګه د مور او پلار قدر کړی دی هغسې به هغوی د ده قدر کوي لیکن ګورې دوه خبرو ته اشارت دی یو تا د مور پلار قدر کړی دی نو ستا بچي به هم ستا کوي بل دا چې پلار او مور د بوډاګانو تا به هم خدای هغه عمر ته رسوي عمر به هم دله خدای درکوي بل څوک دی دا هم زمونږ په وطن کې ډېر کمی دی قاطع رحم چې رشته ختموي صله رحمي یو بل سره نه کوي نن سبا رور دشمن دی رور سره روانه د ماما او د خورۍ یو بل سره روانه د تره او د رواره یو بل سره روانه دا ته وباسه د زوی او د پلار یو بل سره روانه د څه د برکت نه د مال د برکت یو لیش ځمکه نن په یو لیش ځمکه خلک مړي کوي نن په یو لیش ځمکه رور د رور دشمن دی یو اونه باندې نه دي په یو اونه په ځمکه یو اونه ده یو رور یې زما ده بل رور یې زما ده یو رور لګي شو بل یې مړ کړ د هغه زامن لګي شو دا بل یې مړ کړ دواړه زما ده لاړه اونه په ځای ولاړه په یو اونه دوه رونه لاړله رور وجل های خدای په خدای چې خلکو میندې وجلې مور په دې میډیا تاسو کتې شئ په دې به تاسو له راشي په خدای چې زوی لګې شوی دی پلار یې وجلې د پیسو د مال دپاره تر څو زمارونو
چې زمونږ په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته ایښودې ده د خدای یاره نه راغلی زموږ دا خلک اخرت نه مني داسې په خولې وایي چې موږ مسلمانان یو داسې په خولې وایي چې زه اخرت منم که تا اخرت منلې نو تا به دا چل کم که تا خدای منلې نو تا به د خدای داسې بې عزتي کوله که تا پیغمبر منلې نو تا به دا چل به دې کم دا کسان خدای نه بخي باقي بخي زمانو دو کاره به کوې که خیر انشاءالله یو به په پنځلسمه شپه یو روایت کې داسې راځي چې په دې شپه الله پاک د راتلونکي کاله پورې چې څومره تقدیرات دي د انسان هغه د دنیا فرشتو له ورکې چې ولیکي او دا تقدیرات چې فرشتې ولیکي نو راتلونکي چې کوم لیلة القدر شپه ده په رمضان کې نو په هغې بیا د دنیا فرشتو ته حواله کړي هغې ته هم لیلة القدر وایي هغې ته هم شب قدر وایي شب او لیله یو شی دی بعض علما وایي دا آیات چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة وایي دا د دې حق کې نازل دی خیر څوک وایي په حق دا راجح دا ده چې د رمضان په هغې کې نازل دی خو تاسو به دوه کاره کوئ که خیر انشاءالله یو به په پنځلسمه ورځ ما ته خو دغه تاریخ نه دی معلوم خو زما په خپل اندازه د اتوار ورځ پنځلسمه راځي سرکار نه نیم خبر سرکار کې دي چې د ګل ورځ خو ما په خپله میاشت لیدلې ده زه راته خپله اندازه وایم د اتوار ورځ سبا نه بله ورځ دا پنځلسمه راځي د شوقه ده روژه به نیسئ که خیر انشاءالله او دویم د شپې یعنی بیګاله نه سبا شپه راځي که نه مینه د خالي نه پس د اتوار شپه نن خو د خالي شپه ده سباله شپه راځي د شپې خیر د ټوله شپه نه په دې لومبۍ شپه کې خوب وکړې او اخره شپه کې پاسې او الله نه دعا وغواړې ځان دپاره وغواړې بچو دپاره وغواړې نفل پکې وکړې ذکر پکې وکړې او کوشش وکړې چې وجاړې خدای ته او حدیث کې یو ځای کې راځي وایي که جلا نه درځي په تماکو ځان جړغونې کې شکل د جلا جوړ کې په دې الله خوشحالېږي نو درې خبرې شو زما یو که وسم کېږي په دې ټوله میاشت کې روجې ونیسئ صرف د رمضان نه مخکې و دوه درې ورځې مه نیسئ چې رمضان ته دمه شئ دویم د اتوار په ورځ به که خیر انشاءالله روجه ونیسئ او د شپې به الله ته عبادت وکړئ خدای ته به جړه وکړئ او دا به ووایئ چې الله ته فرشتو ته د راتلونکي یو کال تقدیر لیکل حکم کې الله زما په تقدیر کې مال عبادت ولیکه زما په تقدیر کې مال دراز عمر ولیکه برکتونه څه چې د خدای نه غواړئ هغه وغواړئ دا به کوئ که خیر انشاءالله او بل دا زما دا خبرې به زنانو ته ورسوئ ځکه زنانه په عبادت کې د سړو په نسبت لږې تکړی تاسو دومره نه شئ کولی او زنانه کې هغې تکړی ګوره پېشمني له تاسو نه شئ پاسېدی او زنانه ستاسو نه مخکې پاسي هغه دله ډوډۍ پخې کړي هغه دله چایم پخه کړي هغه دله پراټې پخې کړي نو وروسته راشي نو تا هغه مخصوص وخت له پاسې نو زنانه په عبادت کې تکړی نو زنانو ته خامخا زما دا پیغام ور ورسوئ صحیح ده که نه انشاءالله العظیم د خټ د قاهر وفات شوی دی او د کاکړو حبیب الله او د مولیانو کلي د سجید کور والا الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې دا ټول وبخي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د شیرپور د غلام حبیب کاکا کور والا وفات شوی دی حاجي د جمعې ملګری بالکل الله دې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي عمر خطاب کورونو کې یو کس وفات شوی دی حاجي عمر خطاب حاجي صاحب د خدای وبخي خو ډېر بل شان سړی دا چې څوک وفات شوي دي عمر خطاب حاجي صاحب کورونو کې خدای پاک دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي اسرار خان اپریشن کړی الله دې ولا روغ صحت ورکړي اسرار خان ډېر ښه سړی دی خالق دی الله دې روغ صحت ورکړي الله تعالی دې ولا شفا ورکړي دا بل ملګري وایي چې زما تره وفات شوی دی والد صاحب بیمار دی الله دې تره وبخه والد صاحب له الله روغ صحت ورکړه او د امتحان د کامیابۍ د الله پاک تعالی کامیابی درکړي او الله دې په امتحان کې کامیاب کړه ادس یو ماشوم دی بیمار دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي جمعې مانځه نه پس مدرسه عثمانیه کې دستربندي ده بالکل د قاری اسلم جان صاحب مدرسه ده چړی باندې ډیګې سره هغې کې اوس د مانځه نه پس دستربندي ده هغې له شرکت په وکړې ښه زه هم ورځم انشاءالله زه هم پکې شرکت کوم انشاءالله او دا خو بالکل ما خیال نو چې دا واقعي په کار خدا وه
دی وی چې دا سودا جج دی څه ملدار غوندې دی د ختم نبوت هغه قانون کې څه چیړچاړ جوړ کړی دی دا سپېره خو چې کم په دې ملک راځي خدای چې څه وباره باندې راغلی هر سړی په دین غوټه په خدای که نو زه خو حیران یم که نه چې دا څه مصیبت دی چې سترګې غړو ګیس ګران چې سترګې غړو بجلي ګران زه حیران په دې چې دا غریب له بس ډوډۍ خدای ورکوي ژوند خدای ورکوي اوس بجلي کوم ځای ته ورسېده هره میاشت کې یونټ 300 روپۍ ګران هره میاشت کې یونټ او دا کم بجلي ښه ګیس چې دی نو ورشه پخوا به لږ ګیس او اوس ورشه کم تېر ځل ما په دې تېره میاشت کې 4,000 روپۍ د ګیس بل راغلی دی جمع دا کم دی نه هره میاشت اوس وایي بیا ګران شو نو خدای مو بیخ سره د دغه ګیس او د دغه بجلو سره وباسه بیخ هموزه دا څه کوی په دا پیسو باندې خو هر یو چې راځي بس خپله پیسه د ملک وباسي او غریب یې تباه و برباد کړ اوس دا جج دی که دا خدای پاک مردار کی ظالم هلکه ته اوس د رسول الله مبارک په ناموس هم لیکې خوا شي ته د پیغمبر په ناموس باندې هم لکې د پیغمبر په پټکي باندې هم لکې خدای به دې ذلیله کړي خدای به دې تباه کړي خوا شي دا زموږ ملک دا خو دې له نو جوړ چې دا څه په دې ملک کې کېږي زما دې په خدای قسم یې که دا ملک دې له جوړ دې ملک له خو دې پښتنو دې علماو دې خلکو قربانۍ ورکړي دي چې د انګرېز نه به خلاص شو نو انګرېز نه مو خلاص ته شو په موږ هغه انګرېز خو لا خو موږ بیا خپل قانون کې به زموږ ګوتې نه والي دې خو زموږ په قانون کې لګیا دي ګوتې ته څنګه مسلمان یې ته څنګه خدای باندې ته څنګه منځ کې ته څنګه محمد رسول الله وې ته څنګه درود شریف وې نو دا دوی لیکلي دي چې په عمرزو ختم نبوت چوک کې د مانځه نه پس مظاهره ده بالکل پکار دي چې دا د ښه مضبوطې مظاهرې او په مظاهرې ښه دي زموږ یو جذبه ده الله ورپې خوشحاله شي د مسلمان یو قوت دی پته به ولګي چې د پیغمبر پټکي سره هم د خلکو مینه شته او د هغه ناموس سره ښه خبره ده خو چې تر څو هغه خلک چې په دې زړه کې د خدای یره ني او زموږ مشران ني راغلي دا کار نه کوي ټول د امریکې او د برطانیې غلامان او ټټوان دي خو چې هغوی ورته څه وایي هغه کوي ورشئ په فلسطین کې زما د قسمې هغه چې کوم د مسلمانانو علاقه وه غزه تباه بربادې ماشومان دي بمونه پرې غورځېږي جوماتونه یې ختم کړل پرون ما ته چا ووایي چې زما په خیال څه لږه غونډه علاقه پاتې ده باقي ټوله ریز مریز کړه په زرګونو مسلمانان ښځې بچي مړه شو د چا لاس نشته د چا خپه نشته دارو نشته هسپتالونه تباه دي دا حل دی همدغه یهودیان چې دي زموږ مسلمانان ورسره خاندي را خاندي ډانسونه ورسره کوي یو ځای ورسره تعلقات ساتي یهود وي زموږ پلار دی هلکه ستا پلار نه دی پیغمبر دشمن دی څوک به وایي یهودیان داسې او څوک یې صفتونه کوي ورشه مسلمانان یې تباه و برباد کړه ښځې یې تباه کړه دغه د مسلمانانو ماشومان بچي چې مور او پلار یې نشته او هغه ماشومان تلتقې وایي کورونه یې روان شو وینې ته بیږي د قیامت په ورځ به د دې حکمرانو ګریوان او دغه بچو لاسونه په مسلمان په خپل عیش و عشرت کې مبتلا پروت دی د خدای نه یره د مسلمان نشته دا خو رسول الله مبارک ویلي چې تاسو کله دین نه لرې شئ او ما ته شا کې نو تاسو کې به همدقسې خلک پیدا کېږي چې در باندې به بیا د بره نه او د لاندې نه به در باندې ګولۍ ورکړي اوکې الله زموږ په حال رحم وکړي خدایا زموږ په حال رحم وکړي د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړئ الله دې مدد وکړي یا الله دې په خپل فضل مدد وکړي موږ به هېڅ هم نشو کولی زموږ حکمرانان چې څومره دي د ملکونو هغو بې خونده دي بې غیرته دي پیسه ټک دي ظالمان د امریکې او د برطانیې او د امریکې او د یهودیانو غلامان دي خدایه ته په خپله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي الله ته زموږ مدد وکړي یا اله العالمین چې څوک هم د رسول الله مبارک پټکي پورې خندا کوي د حضور پاک ناموس پورې خندا کوي خدای ته ذلیل او خوار کوي رب العالمین چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي یا الله چې څوک مړ شوي دي دا مړي الله ټول وبخي الله د هر قسمه پریشانو او آفتونو نه پاک یو ساته ډېرو ملګرو دعاګانې غوښتې دي خدای دعاګانې ورته قبوله کړي یا الله چې زموږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه ډېر دوستان راځي په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي د زړه حاجات یې پوره کړي الله بې اولاد اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي الله د دنیا او د دین ټول کارونه راته آسان کړي خدایه خدای د دنیا او د دین د پریشانو نه مساتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي د هغې پر وړولې شوي دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي خدای د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو او فتنو نه وساتي